یوه قیصه ده چې په یو ځنګل کې یو شیر اوسېدو. هغه د تل ځنګل بادشاه و. یوه ورځ هغه خپل شکار وکړو او د ونې لاندې څملاستو. چې د ونې لاندې څملاستو یو مګر راغی. د هغې په ذهن کې یو شرارت راغلی. کیسه دی شیر په دی و او د لکۍ ساتنه بیا کمه او جنبونه بې وام په هغې باندې خو به ډېره زیاته مزه وي. چې دی د دې شیر سره لابي کولی، نو په هغه ټایم کې دا شیر راپاڅېدو او سم ډېر غوسه و او بیا یې مږه په خپل لاس کې ونیوه او مږې ورته ویې چې ما پرېږدوه، خو هغه نه پرېښودو. مږې ورته ویې چې زه به ستا مدد وکړمه او شیر پسې وخندلله چې ته زما مدد څنګه کولی شې. خو بیا په شیر درس وخوړو او هغه مږه یې پرېښوده او مږې ورته ډېره شکریه وکړه چې زما بادشاه ستا ډېره شکریه چې تا زه پرېښودومه. او شیر ورته چې بیا زما مخې ته رانشې. یا هفتې پس بیا شیر په ځنګل کې روان و او یو شکاري هغه شیر ولیدو. هغه ته یو درسی جال خور کو او پخپله ونې ته وختو. د شیر د راتلو انتظار یې کوو او بیا شیر رالی او په هغه جال کې ونښتو او دی د ونې نه راکوز شو او ډېر خوشحاله شو. دی لاړې او دا شیر دونه غوسه او پریشان و چې ټول د ځنګل جانور ورته راله. خو په هغې کې یو جانور هم داسې نه و چې د دې شیر مدد یې کړی. په هغې کې یو داسې مږه وه چې هغې د شیر مدد وکړو او شیر په اسانۍ سره د دې جال نه فارغ شو او شیر سم خوشحاله و او د مږې خواله لاړې او مږې ته ډېره شکریه ادا کړه او مږې ته یې ویې چې ته ډېره ښه یې. او بیا یې مږې ته ویې چې بیا به زما سره لوبې نه کې. مږه ډېره خوشحاله شوه او لاړه د دې شیر خواته او د شیر سره یې لوبې شروع کړې.